د نروس ماکسیلاریس اړوند ګانګلین چې تاسو په دې تصویر کې وینئ هغه ګانګلین پیتریګو پلاتینوم نومیږي چې موږ تاسې د انف د جوف د واشي جدار په خلفي برخه کې دا ګانګلین وینو. تاسو وینئ دا یو پاراسمپاتیک ګانګلین دی چې د دې ګانګلین سره یا دې ګانګلین ته دوه نوع الیاف راځي. یو هغه الیاف دی چې د ګانګلین پیتریګو پلاتینوم سره وصل کیږي، دې الیاف ته موصله الیاف ویل کیږي، او یو هغه الیاف چې ګانګلین پیتریګو پلاتینوم څخه خارج کیږي هغه ته مرسله الیاف ویل کیږي. که مرسله الیاف موږ وګورو، یو نروس پیتروزیس سوپرفاسیالیس ماجور دی، نه ګریټر سوپرفاسیال پیتروزل نرو چې دا یو پاراسمپاتیک لیف دی، دوم قافیزه څخه راځي. بل نروس پیتروزیس پروفوندوس دی یا ډیپ پروفوز پیتروزل نرو چې دا یو سمپاتیک شعبه ده، او یو تفاهمي شعبه دلته ګوري د نروس ماکسیلاري څخه راځي، دا حسي شعبه ده، دا شعبه ده، دا هم نروس ماکسیلاریس. دغه درې دنې شعبات د دې ګانګلین موصله شعبات دي. مرسله شعبات بیا هغه شعبات چې د ګانګلین پیتریګو پلاتینوم څخه خارج کیږي هغه درې دنې دي. نروي پلاتینی دي، نروس فیني پلاتینوس، نروس فرنجوس چې دلته تاسې دا الیاف وینئ چې دا د هغه څخه خارج کیږي، د پزې د جوف واشي جدار ته ځي، هغه نروس فیني پلاتینوس دی. دا د دې تاسې د الیاف وینئ ایسي پاراسمپاتیک الیاف دی، د فورمس فیني پلاتینوم څخه تیریږي، دا په جوف کې په رموس میډیال رموس لاترال باندې ویشل کیږي. هره شعبه د تالو مخاطي غشا او د تالو مخاطي غدوات تاسیبوي. همدا رقم د پزې په جوف کې کونکا نازالیس سوپریور، کونکا نازالیس میډیوس دا تاسیبوي. نروي پلاتینی بیا درې دانې دي چې نروي پلاتینی انتیریور، نروي پلاتینی میډیوس، نروي پلاتینی پوستیریور دي چې دا هم د تالو مخاطي غشا او د تالو مخاطي غدوات په دې ځای کې دا تاسیبوي. او اخري شعبه نروس فیني پلاتینوس دی، دا چې او وحشي نروس فرنجوس دی چې د همیسي پاراسمپاتیک عصب دی، د راځي د بلعوم مخاطي غشا او د بلعوم د سخ غدوات تاسیبوي. مخاطي غشا یې ایسي ده او هغه افرازي شعبه غدوات چې غدوات تاسیبوي. دا ګانګلین پیتری